السلام علیکم دوستانو، د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زموږ د نن درس دی WH questions. هغه سوالیه جملې چې په دغو الفاظو سره پیل شوي وي هغو ته WH questions وایي. هغه الفاظ دا دي: when, where چیرې، what څه، how څنګه، who څوک، why ولې. دوستانو دغه هغه الفاظ دي له موږ سره چې په دغو الفاظو سره زموږ جمله سوالیه یا د پوښتنې وړ ورباندې ګرځي. که چیرې موږ له چا څخه یوه پوښتنه کوو یا یو سوال کوو چې هغه شروع شوی وي یا پیل شوی وي په WH سره، هغو ته دوستانو موږ WH questions وایو. مثالونه یې دوستانو هغه دا دي: when کله، where چیرې، what څه، how څنګه، who څوک، why ولې. when did you come دا هم دوستانو یوه پوښتنه ده. موږ له یو چا څخه یوه پوښتنه کوو، یو سوال کوو. when did you come ته کله راغلې. when did you come ته کله راغلې. نو دوستانو دا پوښتنه، دا سوال زموږ په WH سره پیل شوی ده، یعنې شروع شوی ده په WH سره، نو دې ته WH questions وایي. where چیرې، دا هم دوستانو په WH سره پیل شوی. دا سوال زموږ په WH سره پیل شوی یعنې شروع شوی. where چیرې، where are the books، where are the books کتابونه چیرې دي. where are the books کتابونه چیرې دي. what څه، دا هم دوستانو زموږ په WH سره پیل شوی، نو دې ته هم دوستانو موږ WH questions وایو. what time does he come to home، what time does he come to home دی څه وخت کور ته راځي. دوستانو دا پوښتنه زموږ په هم په WH سره پیل شوې یعنې شروع شوې ده، نو دې ته هم دوستانو موږ WH questions وایو. how څنګه، how was عبدالله، عبدالله څنګه و. how was عبدالله، how was عبدالله، عبدالله څنګه و. who څوک، who is buying a book څوک کتاب رانیسي. who is buying a book څوک کتاب رانیسي. why ولې، دا هم دوستانو زموږ WH questions ده. why ولې. why are they smiling، why are they smiling دوی ولې خاندي. دوستانو دا زموږ د نن ورځې د ګرامر درس. الله دې وکړي ستاسو ته د خوښ وړ ګرځېدلی وي. که چیرې داسې وي دوستانو تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.